الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ند له ولا ضد له ولا ممد له لا ولد له ولا والد له ولا كفو له سرمدي أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا وأفضلنا وأطهرنا وأزكانا وأتقانا وأولانا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ډیرو درنو عزتمندو حاضرینو مشرانو ستاسو مخې ته د الله تبارک وتعالى دا معزز کتاب قرآن عظیم الشان د سوره تحریم یو آیات تلاوت شو او د نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لنورانی ویناو څخه یو مختصر حدیث ولستلی شو. الله تبارک وتعالى دی وکړي چې زما د خلینا د قرآن او د سنت مطابق خبرې وباسي او بیا ما او تاسو ته په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دوستانو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې الله تبارک وتعالى په دې خپلو بندگانو باندې او بیا په خاصه توګه په مسلمانانو باندې بے حد مهربانه دی. دومره مهربانه چې انسان نشي کولی چې د الله تبارک وتعالى مهرباني د هغې تمثیل ورکي، مثال ووایي او یا یې له څه شي سره تشبیه کړي چې څومره مهرباني ده. خو هغه احسانات او هغه انعامات هغه خاص او عام رحمتونه چې الله تبارک وتعالى په دې خپلو بندگانو کړي دي، که هغې ته انسان فکر کوي او مقایسه کوي نو دا د انسان له وس نه او د انسان له قوت او قدرت نه او علم نه ډېره د باندې خبره ده.
ځکه دې خبره ته الله هم اشاره کړې ده چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که تاسو وغواړئ چې د الله نعمتونه په خپل ځان حساب کړئ، لا تحصوها، هغه تاسو په خپل حساب او شمیر کې نشي راوستی، هغه تاسو د علم نه دی باندې خبره ده. دا رحمتونه او دا نعمتونه د الله تبارک و تعالی مختلف دي، معنوي دي، ظاهري دي. ځینې انعامات او احسانات په سترګو باندې ښکاري، خو ځینې بیا داسې دي چې هغه په سترګو نه ښکاري او له دې ظاهري نعمتونو نه ډېر مهم او ډېر قوي او بهتر دي. ته بیلګې په توګه انسان الله تبارک و تعالی یو داسې مخلوق پیدا کړی دی چې د نورو مخلوقاتو په پرتله اشرف المخلوقات دی، افضل دی، بهتر دی، مهم مخلوق دی د ځمکې په مخ باندې. هغه څه چې الله تبارک و تعالی له انسان نه اخلي او انسان ته کومه دنده او مسؤلیت ورکړی دی، هغه ډیرو مخلوقاتو نه هغه دنده ورکړی شوې ده او نه یې سر ته رسولی شي. خو د دې ترڅنګ همدغه انسان چې الله تبارک و تعالی د دې لپاره ډېر څه پیدا کړي دي په دې ځمکه کې او په دې نړۍ کې، په دې دنیا کې، خدا انسان هم په ډېرو ستونزو، په ډېرو مشکلاتو، په ډېرو مختلفو دامونو او جالونو کې راګیر انسان دی. له ده سره نفس شته، نفس خپل خاص غوښتنې لري او دا نفس ډیر ځله انسان جرایمو ته، ګناهونو ته، بدیو ته، خواهشاتو ته هڅوي او انسان له یو لوی چیلنج سره مخامخ دی. له انسان سره نفسانی خواهشات شته او دا انسان هغې ته ډیر ځله ضرورت او اړتیا لري. دا انسان مجبور مکلف دی چې له نفسانی خواهشاتو سره هم مقابله وکړي، مقاومت وکړي. همداسې له انسان سره شهوات شته. شهوات هغه څه دي چې ډیر کرته انسان بلاری او انحراف طرف ته وړي او لدې ټولو لا قوي د انسان په مقابل کې او په خاصه توګه بیا د یو مسلمان په مقابل کې یو لوی ازلی دښمن، داسې دښمن چې سلیری ساعته د انسان او د مسلمان په دښمنۍ لګیا دی، آرام نشته، خوب نشته، دمه نشته، سلیری ساعته لګیا دی. او داسې دښمن چې له هغه سره د مسلمان دښمنی تر ابده نه ختمیږي، تر ابده پورې. او الله هم هغه موږ ته یو ازلی دښمن په توګه باندې را معرفي کړی دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دښمن دی، فاتخذوه عدوا، دا شیطان په دښمنۍ ونیسي او دته دښمن ووایي. دا هغه مختلفه لارې دي، مختلف ترتیبونه دي او هغه څه دي چې انسان ته چیلنج ورکوي او انسان راګیر کړی دی. ډېر کم انسانان به داسې وي په دې دنیا کې چې هغوی د نفس، د خواهش، د شهواتو او د شیطان له جال او له دام نه خلاص وي. داسې خلک ډېر کم دي. ځکه ابلیس په خپله اقرار کوي چې الله پاکه زما له جالونو نه بس تا یو ډله مخلوقات او یو طبقه د خپلو بندگانو خلاصېدلی شي چې هغه الا عبادک منهم المخلصین، چې هغه مخلص خلق دي او د هغې په راس کې انبیا علیهم السلام دي.
په بل چا دا باور او اعتماد هم نشته. او دا هم ولید چې لاحتنکن ذریته د یعنی د آدم او د اولادی بیخ او بنیاد به وباسم، مخالف به کم. انسان په مختلفو مصیبتونو کې او دامونو کې او جالونو کې راګیر مخلوق دی. خرازی د دې ټولو په مقابل کې الله انسان ته څور کړی دی. د شیطان په مقابل کې، د نفس په مقابل کې، د خواهشاتو په مقابل کې، د شهواتو په مقابل کې الله انسان ته څور کوي. او دې کې هم شک نشته چې انسان جرم کوي، انسان خطا کوي، انسان گناه کوي، انسان بدی کوي، انسان سهو کوي، انسان اشتباهات کوي. بدل څه شی دی؟ لدې ټولو نه د خلاصون لار څه شی ده؟ واحده خبره د خلاصون واحده ذرعیه الله تبارک وتعالى وایي چې هغه توبه ده د انسان لپاره. د ګناه ترک ده او د ګناه پرې خودل دی او که وشي نو له ګناه توبه ده. له ګناه توبه وستل دوستانو توبه دې ته نه وایي چې موږ دواړه لاسونو باندې خپل غوږونه ونیسو او یا د لاس دا ګوته په خاورو باندې کوبه په دې مننګیو باندې وسلو چې زماره توبه او دې ته هم نه وایي چې سړی د پخلو وایي چې توبه او توبه 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 یعنی دا هغه توبه نه ده چې شریعت څه ته توبه وایي. دې ته توبه نه وایي. زمونږ دا کوم خلک چې وی چې زماره توبه او توبه خدای توبه دا فقط دی او څه نوم اخیستل دي، دغه جملې نوم اخیستل دي، دغه عمل نوم اخیستل دي. دا د مثال لري لکه یو سړی خو وګی ډوډۍ په مخ کې شته چې وی خوري، خدای په زیر دی چې ډوډۍ نه استفاده وکي او وی خوري دی وی ډوډۍ بیا هم ډوډۍ او ډوډۍ او ډوډۍ نو په دې سړی مړیږي؟ هیڅ کله نه. ولګه د ډوډۍ د نوم په اخیستو نه ختمیږي، ولګه د ډوډۍ په خوړلو ختمیږي، تونده د اوبو د نوم په اخیستلو نه ختمیږي چې سړی تګي دی وی چې وبه او د تونده د ختم شي چې اوبه وسکنه تونده ختمیږي. موږ ډیر کړه ته امداسې کو، موږ وی توبه 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 او ګناه نه پریدو. فکر کوو چې دغه ټکه چې ما وویل دغه جمله مې چې استعمال کړې توبه لکه چې بس خلاص شوم. د توبې معنی هیڅ کله دا نه ده. توبه دوستانو عربي کلمه ده، عربي جمله ده. خپل مسیر بدلولو ته ویل کیږي. خپل مسیر بدلولو ته ویل کیږي. منحرف روان و خپل لارې بدل کړ او سم شو، دې ته توبه وایي. په ګناه باندې اخته و، ګناه پرې خوده، دې ته توبه وایي. د ګناه پرې خودو ته توبه وایي. ګناه چې په هر ډول وا په هر نوع باندې وا ترک د ګناه ته او د ګناه پرې خودو ته توبه ویل کیږي. د لفظ ته توبه نه وایي. دا فقط دغه جمله ده چې موږ په خپل باندې تکرارو. او دا توبه له هر ګناه نه دوستانو د اسلام د سپیشل دین د قوانینو سره سم توبه له هر ګناه نه وستل واجب ده، لازمی ده، ضروری ده. له هر ګناه نه که ګناه غټه ده او که وړه، ډیره ده او که لږه، پټه ده او که ښکاره، عملی ده او که عقیدوي انفرادي ده او که ټولنیزه، پرېښودل یې واجب دي. د دې ګناه پرېښودل واجب دي. دلته بیا موږ دوه برخې لرو. په عامه اصطلاح کې خلکو سره دا خبره شته ده او دوی په دې پوهېږي چې یو د حقوق الله مسله ده او دویم د حقوق العباد مسله ده. کله سړی د خپل رب په مخالفت کې راځي، د الله سره په مقابله کې راشي، ګناهونه هر څومره چې وي په حقیقت کې د الله سره مقابله ده. که ګناه غټه ده او که وړه،
ولو کفر ده ولو شرک ده او یا نور جرایم دي. ګناه له الله سره مقاومت ده، ګناه له الله سره مقابله ده، ګناه د الله حکم او قانون تر پښو لاندې کول او ماتول دي. کچیرته یو څوک داسې وي چې دا ګناه د پورې او د رب او پروردگار پورې ارتباط او اړیکه لري. مثال منځ قضا کړی دی، مانځه کې د نور انسانانو حق نشته ده، دا د داود رب ترمنځ مسله ده. روژه یې خوړلې ده، دا د داود د رب ترمنځ مسله ده. دا الله کتاب نه ده زده کړی، دا د داود د رب ترمنځ معامله ده. دا الله په حکم باندې عمل نه ده کړی، دا د داود د رب ترمنځ معامله ده. په دې کې انسانان داخل نه دي. کله چې جرم ګناه د انسان داسې وي چې د داود د رب ترمنځ معامله ده، نو دا څو خبرې ډېرې مهمې دي پکې. اول د دغسې ګناه نه د توبې ویستلو شرایط، اول ان یقلع عن المعصیه، چې له دې ګناه نه به ځان بندوي. دا یو شرط، له دې ګناه به ځان بندوي، بیا به دغه ګناه نه تکراروي. دویم ان یندم علی فعلها، که خطا او ګناه کړې وه په هغې به پښیمانه وي، خپله پښیمانتیا به ښکاري چې ډېر بد کار مې کړی دی. دا دویم شرط ده. یعنی هغه خپله ګناه به خلکو ته د هغې قصې به خلکو ته نه کوي. زمونږ ډېر داسې خلک شته ده چې د خپلو تیرو ګناهونو قصې خلکو ته کوي. نوی نسل نوي ځوانان ګناه ته هڅوي، دی خو په ځان نه پوهېږي. بعضې وخت کې دا سپین ږیري له د ځوانې طبقې سره کیني او د خپل د ځوانۍ د وخت ګناهونه دی ته تکراروي چې موږ داسې کول، موږ به داسې کول. یعنی دی تر اوسه په دې خپله ګناه پښیمانه نه دی، خو اوس سپین ږیری شوی دی، زوړ شوی دی، ضعیفه ده، کولی نه شي، خپله ګناه نه شي کولی، بل هڅوي اوس ګناه ته، بل لمسوي ګناه ته، بل تشویقوي او بل ترغیبوي چې اوس دا کارونه ته کوه. د دې دا معنا ده. دویم شرط چې یو څوک له ګناه توبه باسي، شرط دا ده چې ان یندم علی فعلها، چې په هغه خپل بد عمل باندې بدی پښیمانه وي چې ډېر بد مې کړي دي. او دریم ان یعزم ان لا یعود الیها ابدا، قصد بکوي، اراده بکوي چې بیا به دغه بد عمل نه تکراروي. دا درې شرط ډېر مهم دي. دا په هغه صورت کې چې دغه جرم او ګناه د انسان د او د رب پورې ارتباط او اړیکه لري. که چېرته ګناه داسې وه، جرم داسې و چې د دوو انسانانو په منځ کې مسله وه، لکه یو چا د بل مال خوړلی دی، دلته بیا دواړه برخې شته، هم د الله قانون مات شوی دی، هم د حقوق العبادو مسئله ده. ځکه مونږ الله له دې نه منې کړي چې پردي کوم مالونه به نه خورئ، حرام به نه خورئ. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، په خپل منځ کې به یو د بل مالونه په حرامو او نارواو طریقو باندې نه خورئ. هم دلته د الله حکم مات شوی ده، او ضمناً د بل انسان حق ضایع شوی دی، بل حق خوړلی شوی دی. غیبت یې کړی دی. غیبت هم د شریعت له مخې ناروا ده، چې د الله قانون مات شوی دی. ځکه الله موږ باندې کړي چې ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. الله تبارک وتعالی وایي یو د بل غیبت به نه کوئ، یو بل پسې به پروپاګند نه کوئ، یو د بل عیبونه به نه راسپړئ. او دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې چا پسې غیبت کوي، لکه د مړ انسان غوښې چې خوري. فرض که هغه مړ دی او تا شروع کړي د هغه غوښې خوري، دا هر څوک د ځان لپاره بده ګڼي، کرکجنه یې ګڼي. غیبت نه همداسې کرکه وکړي، معنی یې دا ده. دلته هم د الله قانون مات شوی، خو د یو انسان غیبت یې کړی دی، نو خبره دلته د حقوق العبادو په منځ کې راغله. یا پچا یې تور تړلی دی، بهتان یې تړلی دی، زنا یې کړې ده، بله ناروا یې کړې ده چې انسان پورې ارتباط او اړیکه لري.
هغه درې شرایط چې مخکې مو وویل دا خو پکې خامخا لازم دي، خو کله چې ګناه انسان پورې بربوطه شوه د دوه انسانانو په منځ کې وه، نو څلورم شرط بیا پکې دا دی چې وان یبرأ من حق صاحبه، بیا خو به هغه عمل نه تکرار کوي، پښیمانتیا به کوي او قصد به کوي چې بیا به دا کار نه کوم، خو یوازې په دې نه خلاصېږي، هغه خو د الله سره معامله ونه په هغې درې خبرو خلاصېده. اوس دلته معامله له انسان سره ده، کله چې معامله انسان ته راغله هغه درې کارونه خو به هغې نه خو به ځان ساتي، هغه خو به عملي کوي. وان یبرأ من حق صاحبه، د خپل ورور د خپل انسان او مسلمان چې د هم مثل او هم جنس دی له هغه نه به ځان خلاصوي. د چا مال یې خوړلی دی زی به هغه ته به وایي چې په دغه وخت کې یا په چالاکۍ او یا په فریب او یا په نیرنګ او یا په رشوت او یا په سود او یا په غلا او یا په نور رذالت او حرامیتوب باندې مې د تا مال خوړلی دی، زه بخښنه غواړم. دا د حق دی، اخلي یې که بخې مې، دا پکې شرط ده. ان یبرأ من حق صاحبه، زی به له هغه ته به وایي چې وروره ما دغسې یو حرکت په یو وخت کې کړی دی، ستا مال مې خوړلی دی او زه اوس په خبره باندې پوه شوم چې دا ناروا ده، وایا مال دې دغه ده داخلي کما بخې، که هغه خپل مال ته واغیست نو د غاړه ازادیږي، که هغه معاف کړي د غاړه ازادیږي، او که هغه معاف نه کړ الله یې هم نه معاف کوي، که هغه معاف نه کړ الله یې هم نه معاف کوي. په یو چا پسې غیبت کړی دی، پروپاګانې کړی دی، ورته معلومه شو چې د عمل مې ناروا ده، زی هغه ته به وایي چې ما په فلاني مجلس کې تا پسې دغسې اضافه خبرې کړي دي، که هغه معاف کړ الله یې هم معاف کوي، او که هغه معاف نه کړ دا د حقوق العباد موضوع ده، الله ته پوښتنه کوي او قیامت کې بل ته حق ورکړي چې اوس دې خپل حق واخله. همداسې بله ګناه هر څه چې کړي دي دنیا کې به ځان خلاصوي له هغه نه. ان یبرأ من حق صاحبه، دا هغه چا سره چې د بدي کړې ده، د چا سره چې ظلم کړی دی له هغه نه به بخښنه غواړي، ځان به خلاصوي. او که څوک داسې ونه کړي نو دا ګناهونه ټول په ده پاتې کېږي. دا یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته وویل چې اتدرون من المفلس، تاسو پوهیږئ چې مفلس څوک دی؟ او تاسو پوهیږئ چې مفلس چاته وایي؟ تاسو پوهیږئ؟ تاسو ته وایم چې ایمان نه لري مفلس ده. خو اوس چې څوک راپېژني هغه ته هم خلک مفلس وایي که نه، دا وایي چې مفلس دی. رسول الله صحابه کرامو نه پوښتنه کوي اتدرون من المفلس، مفلس پیژنئ؟ صحابه کرام ورته وایي چې المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. د الله رسول مفلس هغه چاته وایي چې نه نقد پیسې لري او نه نور اجناس لري، دې ته مفلس وایي. چې نه ورسره نقد پیسې شته او نه کم جنس لري، دې ته مفلس وایي. رسول الله ورته وایي نه، والمفلس من امتی، زما په امت کې بیا مفلس دې ته نه وایي چې روپۍ ورسره نه وي، اجناسونه لري. مفلس هر هغه څوک دی چې من یأتی یوم القیامت، د قیامت ورځې میدان حشر ته راځي، بصلاة وصیام، ډېر منځونه کړي دي، ډېر روژې نیولې دي، عبادات کړي دي، خو د دې تر څنګ قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، ډېر عبادت کړي دي، ډېر نیک بزرګ دی، خو د دې تر څنګ یو ته بدرد ویلي دي. د قیامت په ورځ به هغه راشي او د الله په عدالت کې به چې دغه ما ته بدرد ویلي دي، بر نه حقه د ما توهین او سپکه کړې ده، بر نه حقه به موجبه زما توهین کړی دی، به موجبه زما سپکه کړې ده، زه خپل اعاده د حیثیت کوم او اعاده د حیثیت خپل غواړم. نو که په دې ظالم نظام کې یو چا د حیثیت اعاده نه کیږي نو په الهي عدالت کې خو کیږي. د الله نظام خود څه نه ده کنه، الته اعاده د حیثیت باقاعده کیږي.
دی به الله ته وایي چې الله پاکه زه اعاده د خپل حیثیت غواړم. دغه زما توهین ولې کړی دی؟ دغه ما پسې ولې پروپاګند کړی دی؟ دغه زما غیبت ولې کړی دی؟ په کوم دلیل یې کړی؟ په کوم علت یې کړی دی؟ دی چې کاره ده څه حق یې درلوده؟ دا خبره بل اخلاص نه چې بل بر پر راتاو شي. هغه به وایي چې الله پاکه د زه وهلی یم، زه وهلی یم، زه ته خپله پوښتنه کوم. د معامله بل اخلاص نه چې بل بر راتاو شي. هغه به وایي الله پاکه د زما مال خوړلی دی، بر نه حق خوړلی دی، د ځان ته زورور ویلی، زما حق ضایع کړی دی، زما حق خوړلی دی، بی موجبه زمانه پیسې اخیستې دي، بی موجبه بل بر را رواني. هغه به وایي چې الله پاکه د زما وینه تویه کړې ده بر نه حقه. کله چې دا خلک د دنه راتاویږي او راټولیږي نو بیا د دغه منځونه د روژې د خیر او خیرات او دغه ټول نیکی الله پاک شروع کوي او دا په دې خلکو تقسیمي. څومره چې د په دنیا کې ناروا کړی دی او ظلم یې کړی دی د په همغه اندازه نیکی را اخلي او هغه خلکو ته ورکوي. ځکه هلته خو روپۍ نشته، هلته خو دنیا نشته چې به خلکو ته ورکوي او درنه اخیستلی کېږي. د هغې بدل کې دی نیکی او ایمان درنه اخلي، دا راغیستلی کېږي او هغه خلکو ته ورکولی کېږي چې ده ورسره په دنیا کې نارواوې کړي دي. دې ته رسېږي چې د ده دا نیکۍ ټولې خلاصېږي، خو قرضداران نه ورته ولاړ دي، د هغې قرضونه لا نه دي خلاص شوي، نیکۍ خلاص شوې. مفلس دې ته ویلی کېږي، مفلس ده ته وایي د ده نیکۍ خلاصې شوې، سپېره کوتک ولاړ دی په میدان کې، هېڅ شی ورسره نشته، مفلس شو. کله چې قرضداران پاتې دي نو بیا د الله پاک امر کوي چې دغه کسانو چې دو سره په دنیا کې ناروا او زیاته کړي دي د هغه بدی را واخلي او د په دې ککره ورواچوي. بیا نو د هغه بدی راغستل کیږي د په دې وګو په دې پن کې ورسره اضافه کیږي. فترح فی النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي په همدغه سلسله کې د جهنم ته لاړ شي، په همدې سلسله کې جهنم ته لاړ شي. منځونه خو خلاص شول، روژې اخلاص شوې، نیکۍ اخلاص شوې، ذکر او اذکار اخلاص شول، نفلونه او خیراتونه او صدقې اخلاص شولې. دا د ایمان او د عبادت او ساتنه ډیر سخت کار دی. ګوره دا سړی نشي کولای. د لمانځه ساتنه ډیر سخت کار دی، د عبادت ساتنه او د ایمان ساتنه دا ډیر مشکل کار دی. ګوره آسان هم ده خو مشکل هم ده. کوم خلکو باندې چې نفس غالب ده، غوښتنې په غالب دي، شهوات په غالب دي، خواهشات په غالب دي، شیطان په غالب دی، هغه ته دا خبره ډیره مشکله ده چې د خپل ایمان وساتلی شي، د خپل عبادت وساتلی شي او د قبولیت درجه ته ورسي او داسې دی وساتي چې دته د الله د په مانزه اجر ورکړي. دا ډیر سخت کار دی. اول خو په دنیا کې سخته ده، دا د حقوق العباد برخه ده. که ګناه داسې وه چې د دوه انسانانو ترمنځ د حقوق برخه وه، ان یبرأ من حق صاحبه، بیا بزید هغه چا حق چې ضایع کړی دی، چا سره زیاتی کړی دی، د هغه نه به بخښنه غواړي. که هغه وبخه ډېر ښه، که هغه ونه بخه الله یې نه بخي تر څو چې د دوی حقوق خلاص نشي، دنیا کې خلاصي او که په آخرت کې. دا د خپله خوښه ده. الله تبارک وتعالى ذکر وایي چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. د ایمان خواندانو الله ته مراجعه وکړي خو په اخلاص باندې. نصوحا هغه توبې ته ویل کېږي او هغه راګرځېدو ته ویل کېږي چې بیا هغه جرم او ګناه تکرار نشي. دې د نصوحا توبه ویل کېږي چې بیا تکرار نشي دغه جرم. او په دې هم باوري اوسئ الله به حد مهربان ذات دی چې انسان دغه مقایسه نشي کولای. که ګناه په هر پیمانه باندې وي، په هر اندازه باندې وي، ولو لزمکه تر اسمانه داخله ټول ډکه کړی وي، خو چې انسان کافر او مشرک نه و الله یې بخي. کافر او مشرک نه و الله یې بخي. ځکه دا د قرآن فیصله ده.
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله هغه چاته بخنه نه کوي چې د الله سره شرک کړي دي، د الله حق مخلوق ته ور کړي دي، د الله صفت مخلوق ته ور کړي دي، ولو نبی ته ور کړي، ولو ملک ته ور کړي، ولو ولی ته ور کړي دي، ولو پیر او بزرګ او میاں او سید او آغا ته ور کړي دي. الله یې نه بخي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله هیڅ کله هغه چاته بخنه نه کوي چې الله حق ضایع کړي دي. هو له شرک نه علاوه د نور ګناهونو بخنه کوي. بیا هم ډیر به مطمئن کېږم نه، له شرک نه علاوه نور ګناهونه بخي، خدا سي یقیني نه ده. کله کله الله پاک دسه هم کوي چې سره له ګناه یو انسان مطلقاً معاف کوي او بخي او جنت ته لیږي جزا. کله سره له ګناهونو په جهنم کې اچي دی وخت باندې بیا را باسي له جهنم نه. ډیر مسلمانان په جهنم کې پراتی او یو وخت د ایمان او د کلمې په نتیجه کې چې دا ویل ده به الله پاک را باسي. دا په حدیثو کې دا موضوع روښانه ده چې رسول الله وايي چې د زب شفاعت کوم تر دې براته دا ویل شي چې اخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذره من الايمان. هغه څوک هم له جهنم نه راو باسي چې او ذره ایمان په زړه کې شته، خو جهنم ته خطللې ده، جهنم نه راو باسي، د ګناه په وجه جهنم ته تللې ده. امام بخاری رحمه الله او امام ابو عیسی ترمذی رحمه الله دواړه په خپل کتابونو کې په دې باب لګي خروج الموحدین من النار. هغه خلک چې د الله سره شرک نه د کړي خو د نور جرایم او ګناهونو په وجه جهنم ته تللي دي، وښنو دا ایمان په نتیجه کې بیرته راو باسي، خو جهنم ته تللی دی. هو شرک هیڅ کله نه بخلی کېږي، کفر هیڅ کله نه بخلی کېږي. حتی په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو انسان به دومره جرایم او ګناهونه کړي وي چې لزمکه تر اسمانه به د فضا او خلا ټوله ډکه کړي وي، خو مشرک نه دی. په ژوند کې د الله نه غیر بل چاته چیغه نه دی والی، یا رسول الله نه دی ویلی، یا بزرګ نه دی ویلی، یا قلندر نه دی ویلی، یا سخی نه دی ویلی، یا لوی او وړو کې ځوان نه دی یاد کړی، یا شهید او یا بزرګ او یا فلانی او غازی دای نه دی ویلی. مشرک نه دی، بت پرست نه دی، قبر پرست نه دی، پیر پرست نه دی. انسان د سر پزمکه نګ دی، انسان د سر پزمکه نګ دی. دی یو خالق په بن کې دی، مخلوق په بن کې نه دی، دی یو خالق په بن کې دی. باور او اعتماد او عقیده په یو خالق باندې جوړه ده. مشرک نه دی د عقیده لمخه، دی به سخ ورخطای د خپل ګناهونو په وجه باندې د څومره ډیر دي. الله پاک به ورته وایي چې ورخطا کېږم ستاله موږ سره یو پرچه ده، هغه یو پرچه ده په دې ټولو باندې زوروره ده او قوي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د توحید کلمه په دې په پاڼه لیکلې ده، دا را اخلي او دا تلې په یو طرف کې او د ټول جرایم د تلې بل طرف کې اچوي، دا د ایمان کلمه او د توحید کلمه ور باندې وزن کیږي او درندېږي. الله پاک بخي. یو حدیث درته وایم خو مسله به نه جوړوي، خبر پېږي، مسله به نه جوړوي. د فضایل په عنوان درته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس دی او دا خبره وکړه چې من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه. چا چې د زړه په تصدیق باندې د ایمان کلمه وویله هغه به جنت ته ځي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې ناس دی، رسول الله نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله وان زنا وان سرق، اگر کدا کلمه ویون کې غل او زناکار دی بیا هم جنت ته ځي؟ نبی علیہ السلام ورته ویلی هو وان زنا وان سرق، هو لغلا او زنا سره الله بخي. دا خبره مخکې نبی علیہ السلام کړي و چې ګناهونه باعث د عذاب الهی دي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ لږ وخت بیا پښتنه وکړه چې یا رسول الله وان زنا وان سرق، دا چې کلمه په اخلاص ویل د غل او زناکاری بیا هم جنتی دي؟ نبی علیہ السلام ورته ویلی هو وان زنا وان سرق، اگر که غل او زناکار دي
بیا په دریم ځل پوښتنه وکړه، خو چې په څلورم ځل پوښتنه وکړه نبی اسلام ورته ویل وان زنا وان سرق وان رغم انف ابي ذر، هو لغلا او زنا سره الله جنت ته بیاي داخلوي اگر کا ابو ذر په خفه کیږي، اگر کا ابو ذر په خفه کیږي دا د خپل فیصله ده. خدا مې درته ویل چې مسله به نه جوړوي چې ولا موږ منبر باندې واورېدل اوس که زه زناګانې کوم او که غلاګانې کوم او که حرام خورم نو خدای مې جنت ته بیایي. همدا زناکاران به په جهنم کې وي، همدا غله به په جهنم کې وي، همدا دا مجرمین به په جهنم کې وي. ګوره تاسې په دې باوري اوسئ. هغه نبی اسلام د ایمان په فضایلو یو خبره کړې ده، د کلمې په فضایلو کې دا خبره کړې ده. معنی دا نه ده چې ترې نه مسله جوړه کې. وړاندې مې درته وویل چې مسله به نه جوړوي، خو چې انسان مشرک نه وي الله یې بخي. مشرک هیڅ کله الله تبارک وتعالى نه بخي. پاتې ګناهونه الله بخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته د پخوانیو امتونو د یو چا واقعه بیان کړه د توبې په عنوان باندې چې انسان له ګناه نه راوګرځي الله یې بخي. پخوانیو امتونو کې یعنی په بنی اسرائیلو کې یو کس و چې هغه 9 قتلونه کړي وو. هغه هم داسې ولکه زمونږ د افغانۍ غوندې څوک و. دلته هم دا د مرګونو پروګرام خلک ډېر زیات لري که نه، او بعض یې نه داسې وي چې کله کله سړی دې ته اړ کېږي چې مرګونه وکړي، کله سړی اړ کېږي، کله سړی مجبوره کېږي، خو کم به وژنې نو هر چا ته دا حق نه ده حاصل. دا زموږ په وطن کې چې دا بعضې مرګونه ډېر زیات دي، کله کله دا خلک اړ کېږي چې مرګونه وکړي. خدای دې دا جنجال له دې وطنه ورک کړي. 9 مرګونه وکړل، خو په دې خپل کار ډېر خفه و. په غم او په مصیبت اخته یم، سړی پیدا کېږي زه به یې وژنم، چېرته مجرمینو زه به یې وژنم، خفه و په دې خپل کار. له یو چا سره مشوره وکړه چې له دې څنګه خلاص شم. هغه ورته وویل چې ته فلاني ځای کې یو پیر صاحب دی په یوه خلوتخانه او جونګړه کې ناست دی، ته د هغه خواته لاړ شه، هغه به تا ته یو څه مشوره درکړي، د خپل مشکل دی ورسره شریک کا. دی چې ورغی د پیر صاحب خواته ورته ویل چې صاحبه 9 قتلونه مې کړي دي، غواړم توبه وباسم، په خپل عمل پښیمانه یم، الله به مې وبخي. هغه ورته ویل ورکشه نجسه، ورکشه قاتله، صفاکه، لاسونه د ملت په وینو سره دي، ورکشه. هغه چې ځان سره فکر وکړو چې اسم د خدای په قهر کا کړی نو راځه خو سلې کا توره تیاره ورسره وپېره خوش یې کړه، د دا سر یې مو وهه بس ایسته یې وغورځو سلې کړل. خو په دې خپل کار بیا هم خفه دی. بیا یو چا سره مشوره وکړه چې څنګه خلاص شم له دې مصیبت نه. هغه ورته وویل ګوره دا د پیرانو کار نه دی، هلته یو عالم دی فلاني ځای کې، ته د یو عالم خواته لاړ شه چې هغه تا ته نظر درکړي. پیر په دې خبره څه پوهېږي، جونګړو والا او خلوتخانو والا په دې خبره څه پوهېږي. دا پیران له پخوانه جاهلان دي. ګوره دا یوازې زموږ د وطن خبره نه ده چې دلته ټول بېلمازان دي، دا پخوانه د جاهلانو بېلمازانو، په دین او بشریت نه پوهېږي. پخوانه هم دغه شی و، ځکه دغه برخه دین پورې هېڅ ارتباط نه لري، دا برخه دین پورې هېڅ اړیکه نه لري. هېڅ هم نه دي ویلي چې رسول الله پیر و، هېڅ هم نه دي ویلي چې ابوبکر رضی الله پیر و، حضرت عمر پیر و، حضرت عثمان پیر و، حضرت علي پیر و. د یو صحابي پسې د پیر کلمه نشته ده، ځکه دغه سلسله اصلا اسلام پورې هېڅ ارتباط نه لري. تاسو تاریخ وګورئ، د پیرۍ او د مریدۍ سلسله د انګریزانو راپاتې میراث دی، او دا الله تبارک وتعالی موږ ته په سوره حدید کې روښانه کړې ده. ورهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم. دا رهبانیات نصرانیانو جوړ کړی دی، یعنی په اوسنۍ اصطلاح کې دا د انګریزانو پاتې میراث ده، دا د مسلمانانو شی نه دی. 1 لک نه ډېر صحابه له نبی اسلام سره و، یو باندې تر اوسه پورې چا نه د پیر اطلاق کړی دی او نه یې څوک پرې کولی شي. 4 مشهور ائمه چې د نړۍ مسلمانان د هغې مقلدین دي او په مذهب باندې روان دي، یو تم څوک پیر صاحب امام ابو حنیفه نه وایي، پیر صاحب امام شافعي ورته څوک نه وایي. کوي ورته دا خبرې نشته اصلا، دا د اسلام سره تړلی کوم شی نه دی، ځکه جاهل هم پاتې دي. نو چا مشوره ورکړه چې فلاني ځای کې یو عالم دی، دا خبرې علما حل کولی شي او په دې دیني عالمان پوهېږي. ته لاړ شې له یو عالم نه پوښتنه وکړه چې قتلونه مې کړي او غواړم توبه وباسم، الله به مې وبخي. دی چې د یو عالم خواته ځي، هغه ته د خپل ټول حالات تشریح کوي،
هغه ورته وویل چې د توبې دروازه ستا په مخ خلاصه ده او د هر انسان په مخ باندې خلاصه ده. له خپل دغه بد عمل نه توبه وباسه، راوګرځه، الله بخونکی دی. خو یوه مشوره درکوم چې ته بیرته خپل کلي ته مه ځه. دا ته چې په خپل کلي کې د ډېر مرګونه کړي دي، دلته همدغسې سهیلتونه شته، ته ځکه مرګ ته مجبوره کېږي چې یو څوک مړ کې وي وژنې. ته د خپل کلی پرېږده، فلاني ځای ته لاړ شه، د هغه کلي خلک چې دي هغه ډېر نیکان خلک دي، تیار تبلیغیان دي، بس جنګ جګړه او شر شدت او ستونزې او مشکلات پکې نشته. دا ښه خلک دي، بزرګان دي، هغه د بزرګانو کلي ته لاړ شه، له دې جنجاله خلاص شې. دا سړی په لاره باندې روان دی، غواړي همغه کلي ته لاړ شي. په نیمایي لاره کې دې سړي ته مرګ راځي، دی مړ کېږي. د عذاب ملائک او د رحمت ملائک دواړه راغلي دي چې کومه یوې روح واخلي. د عذاب ملائک وایي چې مونږ باید روح واخلو چې سجین ته ویسو، چې دا جهنمی دی، ځکه د ګناه پرېښې ده، خو لا تر اوسه پورې یو نیکي هم نه ده کړې، خو ایله یې ګناه پرېښوده ده. هغه ملائک چې ارواح علین یعنی جنت طرف ته وړي، هغه وی چې د روح باید مونږ واخلو، ځکه چې د اراده کړې ده د نیکۍ، د ګناه د پرېښودو اراده یې کړې ده. دا دواړه سره په اختلاف کې او جنجال کې دي چې روح یې څوک واخلي. الله تبارک وتعالی بله ملکه د دې د ستونزې او د دغې معضلې د حل لپاره رالیږي او ورته وایي راځئ چې یو بله پرېکړه وکړو، زما فیصله منئ؟ هغې ورته ویلې بالکل یې منو. ورته ویې ویلې چې تاسو داسې وکئ، دا له کوم کلي چې دی راغلی دی او کوم کلي ته چې روان دی او په کوم ځای کې چې دی پروت دی، دواړه طرفونه متر کوي. خو ملایکې وې نو هغې ته خو اسانه وه، متر یې کوي. کوم طرف ته چې دی لنډ و همغه خلک د روح واخلي. که دی هغه کلي ته لنډ و چې د اراده د ورتګ کړې ده، نو د رحمت ملایک د روح واخلي. او که دی خپل کلي ته لنډ و چې دغه د منکراتو د ناروا وکلی دی، نو بیا د خیر د عذاب ملایک د روح واخلي. دی چې کله مقایسه وکړه، حدیث کې دوه مهمې نقطې دي. یو دا ده چې دی چې کله په کوم ځای کې مړ شو، دا ځای هوبهو سم نیم دی، دی داسې پروت دی، داسې چې پروت نو سم نیم دی، خو دی داسې په ډډه شو، هغه کلي ته چې دی روان دی هغې طرف ته په ډډه شوی دی، اوس مخې همغه کلي ته شو، نو چې داسې پروت داسې کې خو تقریبا یو لېږ ځای را دې خوا کېږي، په ډډه شو. کله چې په ډډه شو نو د هغې کلي ته لړ شو، څومره معمولي فاصله ده. او په ځینو الفاظو د حدیث دا دي الفاظ چې نبی رسول الله وایي چې الله پاک هغه طرف ته چې دی ور روان دی یوه ولش ځمکه لنډه کړه، یعنی الله د ګناهونو بخونکی دی، ولو که په هره پیمانه باندې ګناه وي، په هره پیمانه باندې وي، خو خپل رب ته د خپل ګناه په هکله خبره وکړي، خپله یې وکړي. موږ یو متل لرو په پردي لاس به مارم نه وژنې، په خپله یې وکړي. کله چې الله مسترد کړی وی شړلې له خپل دربار نه غږ در باندې وکړه چې نه دې منم، بیا نو لاړ شي بزرګانو لټوئ، شیخانو لټوئ، صوفیانو لټوئ، ولیانو لټوئ، شهیدانو لټوئ. چې کله الله مسترد کړی غږ در باندې وکړه چې نه دې منم، صحیح ده؟ تر کومه چې نه یې مسترد کړی د الله دربار مه پرېږده، سرم خلاص شو. تر کومه چې الله نه یې مسترد کړی د الله دربار مه پرېږده. زمونږ له 80% خلکو سره دا سوال دی، اسې یو زما ته یو زیارت ته ځمه که نه، هغه ته وایم چې زه به یې تا ته وایم او ته به یې الله پاک ته ووایې، دا به څنګه وي؟ نو که د دې په ځای داسې وایي چې دا خپل رب ته به یې ووایم، نو دا به څنګه وي؟ کومه خبره به ډېره متیقنه وي او کومه به ډېره پاکه وي؟ چې الله ته یې ووایو که نه چې د یو زیارت ته لاړ شي، کومه به ډېره ښه وي؟ خپل رب ته یې ووایي. تر کومه چې الله مسترد کړي نه یاستئ، الله شړلي نه یاستئ له خپل دربار نه، ته مه لرې کېږئ. کله چې غږ در باندې وکړه چې نه دې منم، نو بیا د بل دربار ته لاړ شو. بیا به تا سره هم دلیل چې الله پاکه خو تا مسترد کړم، تا وشړلم که نه، ځکه د بل دربار ته ځم. او الله پاک هیڅوک له خپل درباره نه شړي، هیڅوک نه شړي. د سورت زمر آیاتونه دي چې الله تبارک وتعالی وایي لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. پیغمبره زما د بندگانو ته ووایه، الله وایي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، زما هغه بندگانو چې تاسو له ځان سره ظلم کړی دی، ګناه دې کړی ده، خطا دې کړی ده، اشتباه دې کړی ده، ځان سره د ظلم زیاتی کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله له دربار او رحمت نه مه ناامیده کېږه. ان الله یغفر الذنوب جميعا، د ټولو ګناهونو بخونکی یوازې الله دی، خو په دې شرط چې ته یې ترې نه وغواړې. الله بخونکی دی. هر وخت خپل رب ته مراجعه کوئ، هر وخت خپل رب ته عاجزي او انکساري وکئ. او تاسو پوهیږئ چې کوم ځای کې خلک کوي؟ د جمعات ته د مساجدو د زمونږ په اصطلاح کې ډېر خلک د الله پاک کورونه وي، وایي دا د الله پاک کورونه دي، داسې وایي که نه؟ چا سره هم چې کار وي، چا ته هم چې حاجت وي، چا ته هم چې ضرورت وي، نو د هغه دروازه وډبوئ، د هغه په دربار او دروازه کې ودرېږه. زموږ لوی حماقت دا دی، کار مو له الله سره ده او دروازې پردۍ ډبو. ولې تا ته د جومات لاره نه ده معلومه؟ تا ته د الله کور نه ده معلوم؟ که چا هم ثابته کړه د ځمکې په مخ باندې چې قبر د الله کور دی، زیارت د الله کور دی، د سخی دربار د الله کور دی، زه به انعام ورکم. که چا هم ثابته کړه، عقلا یې ثابته کړه، په انساني اخلاقو یې ثابته کړه او شرعاً یې ثابته کړه. داسې الله ویلی دی چې وان المساجد لله، دا د الله دی، دا ځایونه. حاجت ورته لري، دغه دروازه وډبوه او دلته راشه، دا یې کور دی او دلته ورته ودرېږه، 2 رکعته مونځ ورته وکړه او بیا لاس ورته پورته کړو، یا الله پاکه دغه حاجت او ستونزه مې ده، دا راته حل کړي. ته یې ګوره چې څنګه یې درته حل کوي. په دې وطن کې ډېر خلک دي چې هغه بت پرستان نه دي، قبر پرستان نه دي، پیر پرستان نه دي، خو ټول ستونزې خپل رب سره شریکوي او حل کېږي. او هغه چا چې د الله دربار پرې ایښی دی، چیرته تللی وې؟ نن مزار ته تللی وم، مزار کې څه کول؟ سخي صاحب ته تللی وم. خو بیا دې څنګه غوټه تړلې ده؟ ولا ځم یو چکر مې علي صاحب ته هم، نو په سخي صاحب کې د کار ونه شو، هلته مشکلات حل نه شول، سخي مې علي صاحب ته منډې وایې، لږه ځای پنډ بشا کړې، چېرته روان یې؟ ولا دې زیړي بابا ته به لاړ شم، بیا ورته فکر نه، هغه به مو ګورم. نو زیړي بابا چې راته ویږي صاحب بیا چې راته ولا بابا صاحب ته هم لاړم، د بابا صاحب هم پکې وګورو. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ ارباب متفرقون خیر، دا تیت او پرک او شیندلی خدایان دا خدي او که یو الله؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ راځي دی یو الله عبادت او بندګي وکړو، یو الله ته مراجعه وکړو، ته ګوره چې ګناه مو څنګه را بخي. موږ ته بخنه نه ده غوښتې، موږ ورته سر په ځمکه نه دی ایښی، موږ هغه سره خپله موضوع شریکه کړې نه ده، ځکه مو هغه هم نه بخي. راځئ ځینې خلکو ته په دې خبره قهر ورځي، وګوره به اولیاء نه مني. هلکه دې کې د اولیاء د منلو هېڅ سوال نشته ده. ما تا ته فقط دومره وویل چې دیو الله سره ارتباط او اړیکه ونیسه، یا یې منم او یا یې نه منم، هغه دې خبرې پورې اړه نه لري. او که ته ټول الله نه منې، نو ته چا ورمېږ د چا مات کړې چې ته اوس بل پسې نښتی چې ولی نه منې، ته خپله الله نه منې. که یو سړی له یو ولي انکار وکړي نو نه کافر دی نه مرتد دی، هېڅ شی هم نه ده. او چې له الله نه انکار وکړي نو هم کافر دی او هم مرتد دی او هم قابل د مرګ ده. سړی به سر په ګریوان کې ښکته کړي چې دا زه له چا منکر یم. مونږ ټول د الله بندگان یو، ټول په دې ایمان لرو چې مونږ د الله بندگان یو. سمه ده که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی ورته راغله په سورت آل عمران کې 4 آیات دی. الله تبارک وتعالی ورته وایي چې پیغمبره دوی ته داسې ووایه د اهل کتابو ته چې دوی د الله خبره کوي چې موږ په الله ایمان دی او بیا عبادت د نورو مخلوقاتو کوي، کله د غوا په بندګۍ اخته دي او کله د موسی علیه السلام په بندګۍ اخته دي او کله د عیسی علیه السلام او کله د عزیر علیه السلام په بندګۍ اخته دي او خبره د الله کوي، سجدې مخلوق ته کوي. ورته ووایه چې قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. قل یا اهل الكتاب، پیغمبر دی اهل کتاب ته وایا
تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم راضی هغه عقیده او هغه نظریه ته چې زمونږ او تاسو ترمنځ مشترک ده او هیڅ اختلاف پکې نشته ده تم الله مانی او زی منم راضی ده الله بندگی کو کاکا او ماما او دادا به سره پریدو ایتا به کاکایو د ما بیت شي نه کیږي ایتا به بابای خود ما بیت شي نه کیږي ایتا به بابای نو خو الله دې ټولو الله ده بابا به تا خپلی ایتا به یو د ما بني ایتا به کاکایو د ما به کاکانی نو ما خپل کاکا ته مداوت کو راضی چې دی والله بندگی وک تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دا هغه عبادت وکاو دا هغه په مقابل کې به د بل چا اطاعت او عبادت او بندگی نه کو دا هغه نه علاوه به بل څوک حقدار د بندگی هم نه منو حقدار د بندگی به یو الله منو راضی چې خپل رب ته په هر کار کې مراجعه وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وايي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لرسول الله میں واوردل او داسی ویل والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره والله رسول الله وايي په الله مې د قسمی اني لا استغفر الله زه خامخا بخنه غواړم د الله نه واتوب الیه او الله ته مراجعه کوم فی اليوم په یو ورځ کې اکثر من 70 مره لا اویازل هم ډیر رسول الله وايي زه لا اویازل نه هم ډیر مراجعه کوم الله ته او ډیر ځله توبه باسم استغفار وایم موږ تاسو په دې ایمان لرو چې رسول الله معصوم دی هیڅ نو ګناه نه ده کړې هیڅ نو نه ده کړې او دا شرعي مسله ده که څوک پیغمبر ته مجرم او ګناګار وي دا مرتد ده امام بخاری رحمت الله علیه کلی دي چې من اعتقد صدور الذنوب من الانبیاء فهو کافر چا چې دا عقیده ولرله چې پیغمبر ګناګار ده د انسان کافر دی دا د اهل سنت والجماعت عقیده چې الانبیاء منزهون عن الصغائر والكبائر قبل النبوه وبعدها انبیاء علیهم السلام د وحید نزول نه وړاندې نیکان دي او د وحید نزول نه بعد هم نیکان دي هغه نه مخکې ګناه کړي او نه بعد ځکه دا غي شخصیتونه د سری په دې موضوع بحث نه کوم دا غي شخصیتونه د سری شبهت ګناونه کې ګناو کې بیا موږ دا امتونه بیا ورختا کیږي چې دا کار به ګنای او دغه به سمو چې زبر ورختا نشم چې ګناه باندې عمل ونه کوم پیغمبران ځکه ګناه نه کوي چې ځکه بل نقطه پیدا نشي چې هغه کوم انسانانو ډیر خلک به وي باز ډیر روافض استدلال کړي دی ولې پیغمبر انسان نه پیغمبر انساني خو انسانيت زما او ستانه سره ډیر تفاوت لري ډیر تفاوت لري که پیغمبر نه موږ د ګناه عقیده وساتو چې دا ګناه کوي نو کېدې شي هغه او ګناه کړی وي هغه په موږ باندې عمل لازم نه وي او هغه په حدیث کې یا په بل مسله کې را نقل شوی کتاب کې بیا موږ په ګناه عمل ونکو ځکه ته خو موږ د الله له خوانه په دې مجبور شي د پیغمبر اطاعت وکوي کنه نو پیغمبر ځکه ګناه نه کوي او د انسانيت موضوع چې ده انسانيت خو دې کې شک نشته چې نبی له سلام بشر دی انسانانو کې فرق شته ده په ډیر شنو ډیر خلک انسانان دي خو انسانيت بیل شي ده یو انسانان دي یو انسانيت دی انسانيت یو بیل شي ده او انسانان ټول خلک دي د انسانان سره چې خدای ورته خره ویلي دي سپیانه ورته ویلي دي زناور ورته ویلي دي انسانان دي نو خو د انسانان هم سره چې الله ورته اشرف المخلوقات ویلي دي او په هر څه کې فرق وي دا عربي ژبه یو شاعر وایي محمد بشر وليس كالبشر الياقوتة حجر وليس كالحجر محمد صلی الله علیه وسلم انسان دی خدا هم انسانانو غوندې نه مثال داسې دی چې لکه الياقوتة حجر وليس كالحجر یاقوت تیګه هم تیګه ده کنه خو د خپل تیګه خو نه ده کنه او تیګه خو تیګه ده الياقوتة حجر وليس كالحجر یاقوت هم تیګه ده خو د خپل تیګه نه ده سره فرق لري هغه معصوم نبی هغه وای والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره په الله مې د قسم وی چې زه هر ورځ ل اویا زلونه اضافه د الله نه بخنه غواړم او الله ته مراجعه کوم نو چې هغه معصوم نبی دغه څه کوي نو زه ته خو له ګناهونو ډک خلک یو له جرایم ډک خلک یو راځي هر وخت لزان سره محاسبه کو د شپې چې کله وې د کېدو مخکې لدی چې وې د شو په خپل توشک او بستر باندې ځان سره د ورځې محاسبه کو څومره مخ کړی دي په شکر باسو څومره محبت کړی دي لاس پورته کو یا الله پاک ما وبخي او چې کله سحر راپورته شلو
د شپې به بد فکرونه کړي، بد مجالس به درلودلي، غلط خبرې به کړي، غلط ګناهونه به کارونه به رانه شوي وي. سحر بیا محاسبه کو چې ما د شپې څه کړي دي. او دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای الله تبارک وتعالى یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. د شپې د خپل رحمت لاسونه راوګدوي چې د ورځې مجرم توبه وباسي. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. او د ورځې په ابتدا کې د خپل رحمت لاسونه راغځوي چې د شپې مجرم توبه وباسي. او دا سلسله تر قیامت پورې ادامه لري. دا یوازې د جمعې په شپه باندې نه د اختر په شپه باندې نه د شعبان په شپه باندې نه د برات په شپه باندې نه په محرم کې او نه په عاشورا کې. دا هر شپه دا هر شپه ده. څوک شته چې د خپل ګناهونو بخښنه وغواړي؟ راځي دوستانو الله ته مراجعه وکړو. ټول دنیا مستړې کړه او په دې وطن هم ستړې شو، په مرګونو هم ستړې شو، په جرګوم ستړې شو، په چغوم ستړې شو. خو موږ نه اصل هدف فرق دی چې هغه خپل رب ته مراجعه ده. تر څو مو چې خپل رب ته مراجعه نه ده کړې، خپل ځان مو خپل خالق ته نه ده حواله کړې، تر هغې به موږ کړیږو، زوریږو به او وژلی کیږو به او دا اختلاف به راکېږي. کله چې موږ خپل ځان خپل رب ته حواله کړ، دا ستونزې زمون خلاصيږي، دا مشکلات مو خلاصيږي. او که شک مو وینو تجربه وکړئ. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.